پشهیي ژبه د هیواد له هغو لرغونو او تاریخي ژبو څخه یوه ده چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې نږدې 1 میلیون ویونکي لري. د څیړونکو په باور د یادې ژبې د ژغورنې په پار باید یو ټول منلی لیکدود رامنځته شي ترڅو د 15 ګونو لهجو ویونکي پرې لیک او لوست وکړای شي. دې په خاطر چې دغه د ټولو لهجو چې په مواجهو کې پشهیي ژبه کېږي هڅه دې کې ده چې دغه لغاتونه موږ سره ټول کړو او ویې لیکو. کېدای شي چې پشهیي ژبه پشهیي اصطلاحات او لغاتونه دا خوندي شي. د څیړونکو او ژبپوهانو په باور پشهیي ژبه د هېرېدو له ګواښ سره مخامخ ده چې ورځ تر بلې ډېری ولسي کلمې له کارونې لویږي. دوی وایي د یادې ژبې د بقا او غښتلتیا لپاره باید هڅه وشي چې آثار رامنځته او ویونکي پرې لیک او لوست وکړي. پشهیي ژبې په اړه چې موږ تاسې فکر کوو یو قسم ګواښ حالت کې ده که چیرته د دغې ژبې د ژغورلو لپاره او د ژوندي کولو لپاره او د پرمختګ لپاره هڅې ونه شي ممکن ده چې راتلونکي په 100 پیړیو کې له منځه لاړ شي. متاسفانه ما که گفتیم که زبان پشهیی وضعیتش خوب نیست که در امی 4 پشتوانه تنها پشتوانه تاریخی زبان پشهیی یک مقدار خوب است که یکی از زبانهای اندو اروپایی مربوط خانواده زبان داردیک هست. بل لور ته یو شمیر استادانو څیړونکو او ځوانانو تازه په ګډه د یو ټول منلي قاموس د جوړولو کار پیل کړی چې موخه یې له 15 ګونو لهجو څخه د کلمو ټولول او په معیاري بڼه خپرول دي. من غوښتل چې دغه 15 ګونو عمومي لهجو په مراکزو باندې وګرځو ترڅو د پشهیي اجتماعي قاموس په هکله باندې خلکو ته ذهنیت ورکو او آینده د اتفاق او اتحاد او هماهنګۍ دپاره چې د هغوی ته هم خبره سره شریکه کړو ترڅو الفت او محبت هم راشي او پشهیي اجتماعي قاموس کارونه چې دي لا ګړندي او شفاف شي. دغه جرګه د پشهیي ژبې څیړونکو او د دغې ژبې لپاره د خدمت کوونکو مسؤلینو له لورې راټوله شوې ده. دوی وایي د 15 ګونو لهجو له بیلابیلو سیمو خلکو سره کینی ترڅو هغه بومي لغتونه چې د کاره له لوېدو په حال کې دي راټول او په یو پشهیي اجتماعي قاموس کې سره راټول کړي. زکریا زکي، ملي نیوز، درینور.